بسم الله الرحمن الرحیم. نن د روچش 14 او د مای 9 2020 کال پیغمبر اسلام د کور وزي او حضرت ابوبکر ورسره کیږي او نری نری د هجرت لار نیسي. دا د میلادي کال د 622 کالي او د نبوت 14 کال د چې څو وخت د مکې څخه وځي وایي چې پیغمبر اسلام د ګوتو په سوکو رواني چې تاسو د قدمونو څوک ونه پیژني او د څوک تعقیب نکي او دا ډېر په هنر باندې او په ډېر تکلیف باندې حتی د خپل مبارک نکیږي او خوږیږي خو بل اخر د یو غره سر ته خيږي او د غره سر ته چلته ګوري یو غار د ثور د غار په نوم باندې الته د غواړي چې اوس وخت د پاره پټ شي هماغه چې حضرت ابوبکر صدیق ته وایي چې لومړی به زه غار ته ننوځم غار ته ننوځي او ګوري چې په غار کې کوم خزنده یا بل سمار لړم سنی هماغه چې هغه ټول غار ګوري او بیا هم چې څه ګوري په دې غار کې د خپل صادر یا د لونګ نه هغه رالي هغه سوري چالته هغه ټولې پټې د سینې چې خدای مکه پیغمبر اسلام ماره لړم چې د چې دی ورننه وځي او پیغمبر اسلام ډېر سره او حضرت ابوبکر خپل زنګون دی پیغمبر اسلام چې په سر دی نو هغه خوب لري هغه مبارک او په دغه وخت کې کوم سوره پاتې یا که څنګه چلی نو یو خزنده راځي او ابوبکر رضی الله تعالی عنہ چې اساس دې چې د ځان دومره ټینګي چې په ونه خوځيږي تاسو پیغمبر اسلام اذیت نشي او هغه د خوب ویښ نشي نو په دې خاطر ځان ډېر ټینګوي او د دې درد د وجې نه د سترګو وخت کې راځي کله چې وخت کې راځي نو هغه د پیغمبر اسلام په مبارک جبین پریوزي هغه د خوب راويخيږي نو هغه د فکر کوي چې د لکه چې د سختونه او یا د دینه چې من په یو بد حالت کې اوس ګيري او امتحان کې په یو تنګو تروزي کې په یو تورزي کې په یو غار کې د خپل قوم نه پټي چې هغه ته د نیکی دعوت کوي مګر هغه بیا هم منګه په قلاره نه پریدي او موږ ته دلته پټي او ابدیت ته را بولو احدیت ته را بولو دا قوم مګر هغه زمونږ د مرګ پسې ګرځي نو دی ته تسل ورکړي هغه ته پیغمبر اسلام نه لاندې کوم خزنده و چې لمه او لسترګو می وخت کې لاړلې نو هغه چې پیغمبر اسلام ته ډېر تسل ورکړي دلته تقریبا په دې غار کې درې شپې پاتې کېږي چې جمعه او شنبه او یک شنبه او دلته حضرت ابوبکر زوی عبد الله د ته په شکل باندې ځان رسي همدارنګه د ابوبکر شپون چې عامر نوميږي هغه هم د میږي په دغه شکل باندې پي چې د شپې نه وخت باندې دغه ځی تر رسي چې تاسو د تني شو د وسکی او د ژوندۍ پاتې او سار یا نیمه شپه کې تني بیرته بیا زی په دې شکل باندې دغه درې ورځې الته پاتې کیږي او د خو هم دلته پاتې کیږي الته د حضرت علي په خلک ورزي او هغه ته وایي چې ته څنګه پیغمبر په ځکه پروت وي او هغه راکش کوي او اته د کعبه په لاره راوړي او بیچاره ډېر زیات زجر ورته ورکوي او ورته وایي چې ته موږ ته ووایه چې رسول الله مبارک چیرته دی مګر دی ورته ال نه وایي او نه ورته ویلی شي هماغه چې بیا ابو جهل چې چون ډېر بد سړی او ډېر بد دغه نو دی د دې ځینځي او د حضرت ابوبکر صدیق د کور دروازه ټک ټک کوي او هغه ته وایي چې تراوزه هغه دغه لور راوځي غالبا اسماء بنت ابوبکر ورته وایي چې پلار د چې ته دغه ورته پر رب قسم کوي ماته پلار معلومي او رښتیا دې ته معلوم نه هماغه چې دې په دې مشرکانو باندې ډېر بد ورځ شروع او ډېر بد حالت شروع او په هر صورت پیغمبر اسلام د دې نجات پیدا کړي نو رقي سبب یې سره وکړو. السلام علیکم صلی الله علی خیر خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعین. نو موږ ما خامزان کو الله تعالی دې تاسو ټول عبادتونه قبول کړي او زموږ جماعت ته ځان ورسوم. السلام علیکم.